لس بجې دي او اوس یونیورسټۍ ته روان یم. تیسیس کاپیانې فاینلي جوړې شوې. او دا یاسر خان چې دی بیا په ولاک کې راغلی، خالد خان دو خپل ریسرچ د خیره کمپلیټ کړو. د دو سبا وایوا ده او بیسټ آف لک پال یور وایوا. او وایوا د چا سره ده؟ زمینه نه دی پاینل شوی. ښه نو هغه به ورته سوپروایزر وایي چې ستاسو دې زمینه سره کېدای شي ایکسټرنل دم راولي څه ته لکه رښتیا بله خبره واره ستا سره خو زموږ لوی حساب کتاب پاتې دی. تو راشه تو نه خبره واره او پرون ما ته څه وایي وایي دغه پکې پروګرام چا درته یم پروګرام پته اورېدلی دی. پروګرام خو پته دی. تا صرف اولا کې راولم چې خالد دا ویډیو ګوري چې ستا په سر څه خبرې کېږي. خالد زما سره پاټ کړی دی پوره پوره څلور ټاپکونه مې ور ورکړي وو او مین ټاپکونه ښه زما د دغه د 30 هغه ریزلټ وو او خالد لګېدلی دی که نه او بس په ګوګل سکالر کې چې ولسه ورغلي د مخې سره یې شعر اړولی دی. کاپي پیسټ کړی الله کاپي پیسټ تبا کړی. خالد ته چاره نه دغه کار مې نه کوو که نه خبرې مه کوه دغه کیمرے کی آنکھ کو دیکھ رہی ہے. Wanna be it. السلام علیکم. وای یاسر خان the legend. welcome back in vlog. بس ته مړه ډیر شي دی 50 pages دی یاره 50 حد دی. this is not a table دی یار صرف this page دا صرف ټیبل جوړ کړی دا بل غوړ سره مړه ټیبل ایدو کوستا د ریسرچ خوري ګران دی یاره. تاسو 36 پیجز ټیبل دی 26 پیج دا وګوره خیر لګ د هم شي او زه دې ته حیران یم چې الکا